یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم عبادت کوئ تاسو د خپل رب الذي هغه رب خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو والذین او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کې الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړ تاسو د پاره ځمکه فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل من السماء او نازل کړي د طرفه د اسمان نا ماء اوبو فاخرج به پس راوي باسل پدې سرا من الثمرات میوه رزقا لكم د پاره د رزق تاسو فلا تجعلوا پس مجوړوي تاسو لله د الله تبارک وتعالى د پاره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال د دې چې تاسو پوهیږئ وان کنتم او کچریه تاسو فی ریب مما پشک مما د هغه په باره کې نزلنا علی عبدنا چې نازل کړي د مونږ په خپل بنده باندې فاتو بصورت پس راوړې یو صورت من مثله د دې په شانته د دې په مثل ودعوا شهداءکم او راوبلې شاهدان یعنی گواهان مددگاران دستاسو من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا پس که چر تاسو اونک داکار ولن تفعلوا او هرگز به اونکړی شي فاتقوا النار التي پس اوریږي تاسو د اورنا التي هغور وقودها الناس چې د هغه خشاک خلق دی والحجاره او کانی دی اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذين او زیر ورکه هغه کسانو ته امنو چې ایمان یې قبول کړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات چې بشک اشتری د دې د پاره جنات باغونه جنتونه داسې باغونه داسې جنتونه تجری من تحتها چې بهيږي لاندې د هغینا الانهار نهرنا كلما رزقوا منها هر کله چې ورګړي شي دوی ته منها د دغه جنتونو نه د دغه باغونو نه من ثمرات سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالوا نو ابوي دوی هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا من قبل چې راکړې شوی و مونږ ته مخکې د دینا و اتو به او ورکول بشدیتا متشابها متشابه یعنی یو شان میوه ورته ورکول کیږي ولهم فيها او وباد د جنتیانو د پاره په دغه جنتونو کې ازواج مطهره ببيان پاکي وهم فيها خالدون او وبدي په دې جنتونو کې همیشه ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يستحيي حيان کوي یعنی الله تبارک وتعالى نپریک دی ان يضرب دا چې بیان کی مثلا ما بعودتن مثال د یو ماشی فما فوقها یا زیاد د دینا فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال حق دی د جانبه د رب د دوینا واما الذين كفروا او هر چې هغه کسان چې کافران دي فيقولون نو دوی وایي ماذا اراد الله س اراده کړی د الله تبارک وتعالى بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره يضل به گمراه کوي په دې سره كثيرا ډیر ويهدي به كثيرا او لارخي هدایت ور کوي په دې سره ډیر وتا وما يضل به او نگمراه کوي په دې سره الا الفاسقين مگر نافرمانا الذين نافرقان نافرمانا هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دی ماتوي وعده د الله تبارک وتعالى من بعد ميثاقه پس د مضبوطولو او د پخولو د دینا ويقطعون او دوی کټکوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله تبارک وتعالى په هغه سره ان يوصل دا چې په وسکړي شي
ويفسدون في الارض او دی فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه خلق هم دی تاوانیان دي کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوي په الله تبارک وتعالى باندې وکنتم امواتا حال دا دي چې وای تاسو مړو یعنی تاسو موجود نه وای فاحیاکم پس ژوندۍ کړه تاسو ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته تاسو واپس کولی شئ هو الذی الله تبارک وتعالى هغه ذات ته خلق لكم پیدا کړی دي تاسو د پاره ما هغه سو فی الارض پزمکه کې دي جميعا طول ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه اسمان ته بیا استواء فرمایلا توجه فرمایلا اسمان ته فسواهن نو برابر کړل هغه 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکي دي واذ قال ربك او هر کله چې ویل ستا رب للملائکه فرشتو ته انی جاعل بشک ز ګرځون کې ما ز پیدا کون کې ما فل ارض پزمک کیفتن یو خلیفہ جانشین قالو د فرشتو ویل اتجعل فيها آیا ګرځویت په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې فساد وکوي په دې کې ويسفك الدماء او تو یوي به ویني ونحن نسبح بحمدك او مونږ تسبیح بیانو په حمد ستا باندې ونقدس لك او مونږ بزرګي بیانو ستا قال الله تبارک وتعالى او فرمایل انی اعلم بشک ز پوهېږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ وعلم او اخذ الله تبارک وتعالى آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الاسماء كلها نمونه د ټولو سيزونو ثم عرضهم على الملائکه بیا وړاندې کړل دا سيزونه په فرشتو باندې فقال نو وی فرمایل انبئوني خبر را کای ماتا باسماء هؤلاء په نمونو د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی قالو دی فرشتو ویل سبحانك پاکی د تعالی لا علم لنا نشته د علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر دمر چې تا مونږ ته خودلې دي انك انت العليم الحكيم بشکت علم والا او حکمت والا قال الله تبارک وتعالى او فرمایل یا آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انبئهم باسمائهم خبر ورک دویتا په نمونو د دې سيزونو باندې یا اوخه دویتا نمونه د دغه سيزونو فلما انبئهم پس هر کلا چې خبر ورکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دویتا باسمائهم په نمونو د هغه قال الله تبارک وتعالى او فرمایل الم اقل لكم ایا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم چې بشک ز پوهېږم غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او ز پوهېږم ما تبدون هغه څه چې تاسو یې ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوي واذ قلنا او هر کله چې مونږ ویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو ځان یې غټ وګڼلو وکانه من الکافرین او شود د کافرانو نه وقلنا او ویل مونږه حکم وکمونږه یا آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسکن انت اوسېګته وزوجک او ستا بیبی الجنت په جنت کې وکلا او خوري تاسو دواړه منها د جنتنا رغدن په فراخي سره حيث شئتما د کم زین چې تاسو د دواړو خوښي ولا تقربا او منځ دې کېږي تاسو دواړه هذه الشجره دغه اونتا فتكونا من الظالمين ورنا شیب تاسو د ظالمانو نه فازلهم الشیطان پس لغزش ورک د دواړو ته شیطان دوکه ورکړه د دواړو ته شیطان
اخو یول دا دواړه شیطان عنها د دغه اون متعلق فاخرجهما نو وی باسل دغه دواړه مما د هغه زینا کانا فيه جودا دواړه په هغه کې وقلنا او اویل مونږه اهبطوا کوشي بعضکم بعض د تاسونا لبعض د پاره د بعض نورو عدو دشمنان دي ولکم او اشتد استاسو د پاره فل ارض پزمکه کې مستقر زي استوګنه ومتاع او فیدی الى حين تروخ مقرره پوری فتلقى آدم نزدکړه آدم علیه الصلاۃ والسلام من ربه د خپل ربنا کلمات سو کلمه فتاب علیه پس توبه قبول کړه ددو فتاب علیه رجوع رحمت وکړه په د باندې انه هو التواب الرحیم بشک الله تبارک وتعالى ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې دي قلنا ويل مونږه اهبطوا كشي منها د دې زینا د دې جنتنا جميعا طول فاما پس کچره یاتینکم راشی تاسو ته مني زما د جانبنا هدن هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف عليهم نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي والذین كفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او دروغ او غړل یا والذین كفروا هغه کسان چې انکار وکړو وکذبوا او نسبت د دروغ وکړو به آیاتنا زمون آیاتونو ته یا وکذبوا بآیاتنا او دروغ او غړل زمون آیاتونه اولئک دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون ویبا پدی اور کی ہمیشہ اسرائیل اے بنی اسرائیلو یا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمتی اللتی زمان نعمتنا اللتی حق نعمتنا انعمت علیکم چما انعام کردی دی پتا سو باندے و اوفو بعہدی او پورا کیا تاسو زما وعدہ اوف بعہدکم پورا بکم زستاسو وعدہ و ایای فرحبون او زمانہ او یریگے و آمنو او ایمان روڑے بما پہغ کتاب باندے انزلتو چه ما نازل کرده دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا حغ احکاماتو معکم چه دا تاسو سردی ولا تکونو او مکے گے تاسو اول کافر به اول انکار کون کی پدے سرا ولا تشترو او تاسو ماخلے بی آیاتی زما پا آیتونو باندے ثمنا قلیلا عوض لگ و ایای فتقون او زمانہ او یرے گئے ولا تلبس الحق او مگد وڈوئی حق بالباطل دا باطل سرا یا مگد وڈوئی اشتیا دا دروغ سرا و تکتم الحق او مپٹوئی حق وانتم تعلمون حال دادی چتا سو پوئے گئے